سلامونه دوستانو، نن د پی پی 65 له اف څخه لایف ویډرا کوم. د دې لپاره چې لایف ویډرا وکړم راځم لومړی په والټ کلیک کوم، بیا په سپاټ والټ او دلته په ډیپازټ باندې کلیک کوم. دلته په سرچ کې پی پی لیکم، ما هیڅ کې سرچ کړی، پی پی باندې کلیک کوم. دلته به د پی پی ډیپازټ اډرس ایتریم ERC20 په دې باندې کلیک کوم او دغه ادرس له دې ځای څخه کاپي کوم. اوس راځم پی پی 65 اف ته او له پی پی 65 اف څخه ویډرا کوم. ما سره 23,693.5 پی پی کوینونه دي. زه دا باینانس ته ویډرا کوم. راځم په کنټرول پینل باندې کلیک کوم. دلته په پی اوټ دریم اپشن، دلته په ریډم باندې کلیک کوم. دلته سلیکټ ویډراول میتود کې باینانس انتخابوم. دلته خپل والټ ادرس په دې برخه کې چې دلته انټر یور باینانس ایتریم ادرس، دلته ورته هغه ادرس پیسټ کوم او په کنټینیو باندې کلیک کوم. د ویډرا لپاره تاسو باید 1000 پی پی ولرئ. زه دلته راځم او 90,693 پی پی باینانس ته ویډرا کوم، په کنټینیو باندې کلیک کوم. نو دغه دی withdrawal requested. Your withdrawal will be processed within 24 hours till you can share our app. وای په 4 ساعتونو کې به مونږ تاسو ته دغه پی پی ولیږو، خو دا په 4 ساعتونو کې حتما کیږي، خو د دې ویډرا ډیره زر کیږي. زه اوس راځم باینانس ته، هلته یې ګورم چې ماته ویډرا شوې ده یا نه. باینانس باندې کلیک کوم. راځم دلته میسیج یا نوټیفیکیشن ده، په دریم اپشن کې والټ لیکلی پی پی ډیپازټ پروسیسینګ، یعنی پی پی مونږ ته د پی پی ډیپازټ له هغه اپلیکیشن څخه مونږ ته را روان ده. په دې باندې کلیک کوم. دلته لاندې په وروستي اپشن کې لیکل شوي دي جست ناو پی پی ډیپازټ پروسیسینګ یور ډیپازټ آف 23,693.5 پی پی is currently processing. ویو مور باندې کلیک کوم. نو دغه د په لومړني اپشن کې دغه تاریخ ده نومبر 15 23,693.5 پی پی د دې ډیپازټ له هغه اپلیکیشن څخه ماته کمپلیټ شو. راځم دلته په اپلیکیشن باندې کلیک کوم، کنټرول پینل ته راځم، پی اوټ او دلته په ترانزیکشن هیستري کې نو دغه د لومړنۍ ویډرا د نومبر 15 2023 23,693.5 پی پی سټیټس پیر دا ماته رسیدلی دی او دلته یې تاسو باینانس کې هم لیدلی شئ. نو دا اپلیکیشن حتما استعمال کړئ ځکه زیات امکان لري چې پی پی کوین په ډیر نږدې راتلونکي کې د دې قیمت ډیر پورته ولاړ شي، نو تاسو ته بیا ډیره زیاته ګټه کولی شي.